جیا دا نفسیات او اصطلاح ملګری په پويږي او د الکانو د پاره دا سجاد صاحب د زړه له کوره سړی چرته وځي د زړه له کوره سړی چرته وځي د سپینې زنې خال یو سوم غواړو د لیوانتوب نشه لا تللې نه ده د تورو زلفو ټال یو سوم غواړو حیون صاحب اوس هم سپوږمۍ ته ورکتلی نه شو اوس هم د هغې ښکلي تاب نه لرو اوس هم د هغو سترګو سوال هغه دی اوس هم د هغه سوال جواب نه لرو محسن صاحب اوس هم د هجر په لمبو کې سوځو زبیر صاحب اوس هم د هجر په لمبو کې سوځو د جفا تریخ ګوټ مو لا تیر خو نه دی په هغو لارو کې تر اوسه ناست یو لا د پانزیب شړنګار مو هېر خو نه دی هغه هم پویه ده ماشومه نه ده شعیب صاحب هغه هم پویه ده ماشومه نه ده خو اوس د هر یو څیز معنی جدا دي مونږ د هغسې د زوړ دور یو د نوي دور تقاضي جدا دي ډېره مهرباني بیا د سټیج نه یو درخواست دی خپل سیکرټري صاحب ته کومه شعیب صاحب ته چې ده زمونږ په فانوس ادبي ټولنه پرېښې ده نو دی به مونږ له راځي او د فانوس ادبي ټولنې له اړخه ملګري تابان صاحب ته چې د لیوال صاحب ته چې ډېره زیاته مبارکي ورکوم او الله دې دوی له توان ورکړي چې د خپلې ډېره مهرباني چې د خپلې مورنۍ ژبې سره دغه شان دی وفادار خپل تهذیب ورته چې شاکه خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شاکه ملګرتیا د هغه قامه ژوندون نه کا اول خپله ژبه پسته نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا دا ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې نن زموږ د مردان په دې تاریخي خاوره باندې د پښتو ژبې د یو کتاب مخکتنه را جوړه شوې ده او په هغې کې دومره لوستې او بیا خصوصا دا زده کوونکي شامل شوي دي نو دا په هره حواله د ستاینې وړ ټولنه ده او دا کومو ملګرو چې دا پروګرام را جوړ کړی دا د ستاینې وړ دي پښتو ټپه ده وایي د شاه زلمونه پوره نه شوه فخر افغانه جنکۍ به دې ګټي نه دا نن چې زمونږ کمې خور خبرې وکړلې او هغوی په د خپل سکول کې دا یو پروګرام را جوړ کړو نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دلته زموږ سره په سټیج کم ملګري ناست دي دا زده کوونکي موږ ته ولاړ دي نو بچیه تاسو چې هر څومره علم وکئ تاسو چې هر څومره تعلیم وکئ خو تاسو په دنیا کې یو ملک داسې نشئ ښودلی چې هغه په بله ژبه کې یعنې په پردۍ ژبه کې ترقي کړې ده نو زما نرانو بچو که تاسو ترقي کول غواړئ او تاسو غواړئ چې موږ د دنیا په دې قانونو کې موږ هم یاد شو نو تاسو په خپله ژبه کې تعلیم کوئ تاسو په خپله پښتو خپلوئ ګوره که تاسو په خپله مور غیرت ونه کړه نو بچیا مخ به مو تور وي نو په خپله مور په خپله ژبه باندې غیرت وکئ دا زموږ ورور د پېښور نه راغلی دی بچیا د یو کتاب چاپ کړی دی پکار ده چې تاسو دا کتاب هم په بیه واخلئ او نور کتابونه هم په بیه واخلئ خوشحال بابا وایي په هغه جهان به خلاص وي له عذابه چې دلی سرې کار وي له کتابه ډېره بدقسمتي ده زمونږ چې مونږ کتاب نه اخلو زمونږ شاعران ادیبان بار بار وایي خو که دا دې قسمي کړل دوی هم کتاب نه اخلي نو تاسو د خدای خاطر وکئ د تشو خبرو نه راوځئ عملي میدان ته راشئ په میاشت کې یو کتاب اخلئ خو دا اخلئ په پیسو یې اخلئ دا ګورئ پښتو لولئ او که نه لولئ بچیا نو ورک به شئ باچا خان ویلي چې کوم قوم ته خپله ژبه سپکه شي هغه قوم سپک شي چې د کوم قوم نه خپله ژبه ورکه شي هغه قوم ورک شي او بله ټول شاعران ناست د خوشحال بابا شعر د سجاد صاحب خوشحال بابا وایي چې شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی نه د هر یو سترګې د کنګال نو شعر د هر چا کار نه دی بچیا که تاسو شاعران یو ځان ته شاعر وای نو تاسو به کتاب لولئ او که کوم سړي کتاب نه دی لوستی او سټیج ته راځي